د کندوز ولایت مقام اداري ناسته د دې ولایت د والي مولا محمد خان داوود په مشرۍ ترسره شوه. په یاده غونډه کې د کندوز ښار د ماسټر پلان د تطبیق، ښاري نظم د کمیټې د فعالیتونو او ترمینل ته د لویو بار وړونکو موټرو د انتقال په اړه د ناستې د ګډونوالو ترمنځ بحث او خبرې وشوې. په یاده ناسته کې د کندوز والي مولا محمد خان داوود د انکشافي پروژو پلي کېدل د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه وبلل او زیاته کړه چې ډېر ژر به د دغه ولایت ماسټر پلان هم عملي کړي. موږ ته په پروګرام کې په اول قدم کې ماسټر پلان دی چې ماسټر پلان به تطبیقوو. هغه کار پر روان دی، کار به ډېر تېز وو. ورته مهال د کندوز ولایت ځایي مسؤلینو چې یاده ناسته کې ګډون کړی و، خپل تیر ترسره کړي فعالیتونه یې د دغه ولایت له والي او راغلو مسؤلینو سره شریک کړل او زیاته کړه چې لا به ولس ته د اسانتیاوو برابرولو په برخه کې هڅې وکړي. نو ټول ادارات ما د مسؤلین دلته ناست دي. نو په دغه پاره کې اوس موږ دوی څخه همکاري غواړو وروره چې مثلا دوی د خپل مثال مرکز یا الته وزارت سره خبره شریکه کړي او د پیسې تخصیص مثلا دوی تراولېږي او د برېښنا اکاونټ انتقال کړي. ټول ساحو کې الحمدلله 4 ساعته کم مجاهدین چې وظیفه‌دار دي، هغه کې د قومندانوي په سطح دي، کې د ولسوالۍ په سطح دي، هغه ټول الحمدلله 4 ساعته خپل وظایفو ته متوجي دي، خپل کارونو ته متوجي دي، په ښه طریقې سره خپل کارونه انجام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت مقام اداري غونډه په میاشت کې یو ځل د دې ولایت د والي او یو شمېر نورو ملکي او نظامي امارتي چارواکو په ګډون ترسره کیږي.